د مشهور او مقبول شاعر عبدالغفور غفور صاحب نه یو غزل اورو راځي چې ټول ورته غوږ شو. صبر صاحب داسې لږ غریبۍ غوندې غزل ده، بېوسۍ خپله بېوسۍ باندې مې لیکلی ارشاد چې بېوسۍ نه زما ژوند داسې تېرېږي، بېوسۍ نه زما ژوند داسې تېرېږي لکه بټ کې چې دانې څنګه ټاسېږي. واه واه ډېر ښکلی. او چې په کوم لوري ورځمه خدای خبر دی، چې په کوم لوري ورځمه خدای خبر دی، نه پوهېږم دروازې راته بندېږي. اوه ډېر ښکلی ډېر. او ګنهګار به وم چې هر ځای کې ناکام یم، ګنهګار به وم چې هر ځای کې ناکام یم، ما خپل عقل دې ګناه ته نه رسېږي. ډېر. او کامیابۍ ته ورنږدې شم راګزار شم، کامیابۍ ته ورنږدې شم راګزار شم، حوصله مې د میږي ده نه ماتېږي. او څه بې درده او بې رحمه زمانه شوه، څه بې درده او بې رحمه زمانه شوه، خو څه کړي چې په غم دې خوشحالېږي. بیا وایه شعر. څه بې درده او بې رحمه زمانه شوه، خو څه کړي چې په غم دې خوشحالېږي. او داسې ډېر یاران مې شته دی خو افسوس دی، داسې ډېر یاران مې شته دی خو افسوس دی، داسې ډېر یاران مې شته دی خو افسوس دی، د تکلیف په وخت کې یو نه پکارېږي. واه واه ډېر ښکلی ډېر مزېدار. او چې د ډېرې غریبۍ زور په چا راشي، چې د ډېرې غریبۍ زور په چا راشي، چې د ډېرې غریبۍ زور په چا راشي، شي بېوکه هغه اوښکې نه ټینګېږي. واه واه ډېر ښکلی. بیا وایه شعر. چې د ډېرې غریبۍ زور په چا راشي، شي بېوکه هغه اوښکې نه ټینګېږي. واقعي شعر سمد صاحب چې ای غفوره د الله په دا کې راز دی، ای غفوره ای غفوره د الله په دا کې راز دی، یو بنده چې بل بنده